هر قسم غم او فکر د ختمولو دپاره که دا دعا راونیسي او د دې وظیفه شروع وکړي نو تمام غمونه پریشانۍ او فکرونه به دې رب العالمین د غیبو نه ختم کړي. غیبي طور سره به رب العالمین هغې ته اسباب برابروي او تمام فکرونه پریشانۍ به دې رب العالمین ختموي. محترمو، نن درته یو داسې زبردست دعا ښیم، انتهایي اسانه دعا ده. که انسان په لوی غم کې مبتلا شوي، ډېر لوی فکرونه ورته لګېدلی وي، مصیبت کې اخته شوي وي او دې په هغه وخت کې دا وظیفه شروع وکړي نو د دې اثرات او برکات به بیا په خپلو سترګو باندې ویني. یعنې رب العالمین به د دې انسان تمام فکرونه، تمام پریشانۍ او تمام مشکلات به رب العالمین د دې انسان ختم کړي. غیبي امداد به رب العالمین د دې انسان سره کوي او داسې ځای نه به فکرونه او غمونه ختمیږي چې د ده په وهم ګمان کې نه راځي. دې نه علاوه که دا وظیفه کوي یو انسان، لکه یو خو هغه انسان چې په غمونو او تکلیفونو کې هغې کې مبتلا دی، نو که هغه دا وظیفه راونیسي نو رب العالمین به د هغه مصیبتونو نه خلاص کړي. یا انسان په غمونو، مصیبتونو، فکرونو کې مبتلا نه دی نو هغه دا وظیفه کولی شي او که نشي کولی. نو که انسان په څه مصیبت کې، په څه فکر کې، په څه غم درد کې مبتلا نه دی او دا وظیفه شروع وکړي نو رب العالمین به د دې دعا او د دې وظیفې په برکت سره به رب العالمین پر روان وخت کې د هر قسم فکرونو، پریشانۍ، د غمونو او مصیبتونو نه محفوظ ساتي. دا یو داسې پاورفل وظیفه ده او پاورفل عمل دی. نو د مصیبت د ختمولو دپاره او د راحت د حاصلولو دپاره په دې کې یو ډېر لوی پاور دی او د دې پاور نه صرف هغه خلک خبر دي کومو چې په ډېرو سختو حالاتو کې دا وظیفه کړې ده. عام حالات نه، چا باندې چې سخت حالات راغلي دي هغوی پکې دا وظیفه کړې ده. د دې پته هغوی ته لګي چې په دې کې څومره لوی پیدا ده، څومره لوی پیدا هغوی ته میلاو شوې ده، څومره سکون هغوی ته میلاو شوی دی. تمام پریشانۍ او مشکلات رب العالمین د هغوی چې کوم دی ختم کړي دي. چا ته فکرونه ډېر زیات لګېدلی، د دشمن نه ډېر سخت تنګ راغلی وي، دشمن ورته دمکی ورکوي، دې وجه نه د هغو فکرونه او غمونه ډېر زیات دي چې یاره څه به کېږي وغیره. چا باندې قرضونه ډېر زیات روختې دي او دی وایي چې یاره زما دا قرضونه به دا بلا څنګه ختمیږي، داسې هم یو وخت چې زما قرضونه به رب العالمین ختم کړي. ده ته دغه فکر او دا غم لګېدلی